شیطانان. تاسو خو یوه خبره مو نه کړله چې چین څه کافر دی، چین سره دوستي ناروا ده. ملګرو ویډیو شیر کړئ د شیطان خانو په ضد باندې، راپورته شئ راځئ حق ووایو. راشئ چې مونږ او تاسو د پښتنو سرونه خلاص کړو چې جهاد چېرته روا ده. جهاد د پنجاب پوج سره روا ده. افغانستان قانوني اسلامي ده. امریکا په مونږ باندې دوی راوسته. شکر د علما کرام لرو، 99% مسلمانان په افغانستان کې موجود دي. او ماته پښتونخوا ورور راولي د جهاد په نوم باندې ډیزلیا او تنازع غټي خېټي ولوي. جهاد په افغانستان کې فرض ده. وحرمي و ډیزلی و مرتدا. راشه حق ته حق وای. کوم علما د پاکستان شته دي د شیطان مدرسو نه جزو ورته چیلنج ورکوم ورته راشه جهاد چرته فرض ده. او رزم د طالبانو مسالې ته دا چې په افغانستان کې طالبان د ملي اردو سره جګړه کوي دا بیله مسله ده. خو ډیرنلین باندې چې ازغن تار تیریږي، ولی طالبان چې ځنونه د افغانستان اصلي بچیان هم بولی، ولی دوی داسې یو کوي ګزار ورنکړلو د پنجاب ته، ولی راپورته نشول چې د ازغن تار مخه ونیسي. ما خو ونه لیده. فقط یو څو نفر هغه هم د کندهار یو طالب راپورته شولو، یو څو سیمونه یې راکش کړه چې مونږ پنجاب سره وډزولو، ورسره وموشتل، یو پوجي مو مردار کړلو، 2 پوجیان. دا شخص العمل مونږ نه دی په کار طالب جانه. ډیره مننه درنه کوم. دلته ډیر سوالونه پیدا کیږي چې ته وایې چې زه د افغانستان اصیل بچی یم، د ملي اردو نه د افغانانو نه ځان ته ښه بولې او وایې چې زه د افغانستان یو اصیل بچی یم. نو ته چې د افغانستان اصیل بچی وې، جګړه چې کوي طالبان او ملي اردو سره، هغه مسالې کې زه نه درغږېږم. په ازغن تار باندې چې د ما او تا د لر او بر پښتانو په وجود باندې ازغن تار تیریږي، تا دلته ولې چوپ پاتې؟ ته ولې یاد نه کړه؟ ته خو د افغانستان اصیل بچی که نه؟ په ډیرنلین باندې ازغن تار تیریږي، ولې چوپه خولې؟ و طالبه راشه چې زه تا طالب سره هم زه بحث کوم. د شیطان خانو ولا کوم مرتد ملایان چې دي چې په افغانستان باندې جهاد فتواوې ورکوي، په هغه سره هم زه بحث کوم. دلته راغواړم څوک شته چې ما سره په دې اړه باندې بحث وکړي. طالب قهرمان څه شي قهرمان دی؟ هیڅ قهرمان نه دی. طالب هلته قهرمان دی چې د پاکستان په وړاندې جهاد اعلان کړي، چې د دوی ملا محمد عمر، ملا منصور، ملا دادلا، حکیم الله مسعود د دوی په حکومت باندې اندې پنجاب مرتد فوج اډې ورکړلې په ضد باندې. طالب د خپل دشمن وپېژني، خپل دشمن سره دې وجنګېږي چې زه ورته زنده‌باد ووایم او ملاتړ یې وکړم. خو دې خو ته نر نه یې چې په ډیرنلین باندې ازغن تار تېرېږي، ته چوپه خوله ورته ناست یې او وایې یم چې زه د افغانستان اصیل بچی یم. ښه چې د افغانستان اصیل بچی وي، دلته جګړه ملي اردو سره چې ته کوې دا بیله موضوع ده، دې کې زه نه درغږېږم. راپورته شه که نه، غږ وکړه په افغانستان ولسونو باندې، لر او بر پښتنو باندې چې جهاد روا دی په پاکستان کې. ازغن تیر دی مونږ او ازغن سیم دی مونږ او تاسو په خاوره باندې تیریږي. راځئ مونږ درنه مخکې یو، تاسې راپسې شئ. هم جهاد دی، هم دفاع د وطن دی، هم د خاورې دفاع دی. ته خو چپ ناست یې که نه؟ و د افغانستان اصیل بچیه طالبه، ته خو چپ ناست یې. تا عکس العمل خو ما ونه لیدو. سیم دې راکش کړلو، دوا دې وکړله چې زه پنجابیانو سره په جنګ یم ازغن سیم باندې، نه یې په جنګ. ځاځي میدان کې جنګ وشولو په دې بډرو باندې چې دوی ورته بډر وایي پنجابیان، زه خو ورته بډر نه وایم، نه یې پېژنم په رسمیت باندې. هېڅ عکس العمل ونه ښیلو. طالبه سپین بولدک کې جنګونه کېږي، په تورخم کې جنګ وشولو، په کونړ کې په رڼا ورځ باندې توغندي راولي. ته خو هېڅ عکس العمل ونه ښیلو. ته څنګه د افغانستان اصیل بچی؟ سوال نه پیدا کېږي. دا ته که د افغانستان اصیل بچی وای، ته به نن اعلان کې را بشي ما سره په لایب کې، و به وایي چې بالکل پاکستان د مونږ لر او بر پښتنو په وجود باندې ازغن تار تېروي او مونږ آماده یو چې دوی سره جګړه وکړو، دوی سره جهاد وکړو، هم یې قانون کوپري دی، هم د تا په خلاف باندې تا په افغانستان کې د ما او تا افغانستان کې طالب حکومت موجود و، سرګې به نه پټوو. 5-6 کاله حکومت کړی دی په افغانستان کې. چا ورکړی اډې؟ پنجاب ورکړی، اسلام آباد کراچۍ کې اډې ورکړې. تا په خلاف
اډې پنجاب ورکړلې ته د خپل دشمن وپېژنه. امریکا ته هیڅ دشمن نه دی، نه د روسۍ دشمن دی، نه د ملي اردو دشمن دی، نه د بل دشمن دی، هیڅ څوک د تا دشمن نه دی. تا دشمن پنجابی دی چې تا ملا دادله شهید کړلو، مولا منصوري شهید کړلو، تا حکیم الله مسعودي شهید کړلو، تا د حکومت په ضد اډې ورکړلې. هلته ولې جهاد نه کوي؟ ولې د خوله بنده طالب جانه د افغانستان اصیل بچي راشه چې تا ته زه زنګ ووایم ته څنګه اصیل بچی؟ السلام علیکم. احترامات په خیر راغلی صافي صاحب. مننه، کورم ودان خیر اوسه چې وخت راته راکړ وروره. او موضوع ډېره ښایسته موضوع ده انتخاب کړې ده وروره، ګر چې لږه ده کار هم درلوده معلوم در یو څه دقیقې دلته هغه به کوم رښتیا خبرې که دا خلک ځان ته مسلمان وایي هغه کوي پوه شلې بل وایي بل. صبر وکړه صبر وکړه، زه تا نه سوال کوم موضوع باندې. ګوره ما لیکلي چې جهاد په افغانستان کې فرض دی که د انګریز ایالت پاکستان کې؟ دې سوال جواب اول ما ته راکړه وروره. ډېره مننه. زه یو خبره کوم، په ژوند کې مسلمان باندې جهاد هغه نه څه څوک چې کلمه ګوي چې ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله، هغه باندې په ژوند کې نه جهاد سته او نه زمونږ خدای پاک ویلی ده، نه زمونږ قرآن ویلی ده، نه زمونږ پیغمبر ویلی دا خبره، او نه زمونږ دین ویلی دا خبره. اواسې دا اوسني طالبان شي دا ټول چا په خبره ظاهر قدیر غوندې دوزماران دي، او چا په خبره دا نه دا اصلا افغانان نه دي، دا اصلا مسلمانان نه دي، او اصلا بیخي د انګریزانو بچیان دي دغې پوه شلې. په ژوند کې مسلمان باندې جهاد هغه نه څه په زموږ تاسو دین کې د تاسو په ګوره زه په د انګریز لقب نه ورکوم. ګوره په دلیل منطق باندې باید خبرې وکړو. او حق نه وایي دا خلک، حق نه وایي. دوی وایي چې موږ د افغانستان اصیل بچیان یو. په دا ډېر آنلاین باندې چې د سیمونه دېر شول یو دکه دوی ولې عکس العمل ونه ښیلو؟ دوی هېڅ ونه جنګېدل. په سپین بولدک کې، په پښتونخوا بارډر کې، همداسې په کونړ کې توغندي راولي، دوی هېڅ عکس العمل ونه ښیلو. په ځاځي میدان کې هر ورځ جګړه د پاکستان پوځ سره څو جګړې تېرې شولې په دا 1800 کلونو کې، دوی هېڅ عکس العمل ونه ښیلو. ولې؟ تا په نظر باندې ولې دوی عکس العمل نه ښیي د پاکستان په وړاندې؟ پاکستان د هغې باداران دي، هغې د بادارانو په هغې باندې لکه یو زوی مثال خپل پلار سره جنګ کولی شي؟ نه، داسې خلک دي پوه شلې. دا ټول پاکستان او امریکا دغه باداران دي پوه شلې. دا سلاګان د کوم ځای نه ورته ویډیو شیر کې مرګلو ویډیو شیر کې حق وایو. خدای دې طالب زړه چاو کې پوه شو، خدای دې دې ګلخانانو زړه تباہ او برباد. زه خبرو کوم ورو که غلطه مې ویله زه مرتد، زه بیا کافر یم. که غلطه خبره حق به وایو، څه چې حق دی مغه به وایو. هیڅ کله مونږ غلطه خبره نه کوو. که یوه خبره غلطه وشوله د ما د طرفه زه به بالکل مسلمان نه وم. حق به وایم، حق د ما لاره دی. سړی باید د حق نم باید تیر نشي. راځو یو مثال نمونه مثال زه ته جنرال صاحب رازق ته درکوم. صحیح ده؟ نمونه مثال خبر راشه هغه مسلمانو کلمه ګوي او پوه شلې اواز ده داسې نه و چې مثال پښتون قوم نه وای، د بل نه وای، ټول افغانستان او ټول ولس ته بس خدمت یې کړې ده. ښه الله پاک دې ورته جنت فردوس ورته نصیب کړي ټول شهیدانو سره. دا طالب چې مثال ځان ته مسلمان وایي، دونه دوس مرداګه وغټ میلر چې وه، ولې هغې ولې ونه وژل چې پوه شلې چې راغی جنرال رازق پسې او جنرال رازق یې وویشتل؟ آیا دا مسلماني ده؟ دا ورو ته خپل تا وروره ویدې وله جنرال رازق طالبانو نه دی وژلی. اوره هیڅ کله طالبانو نه دی شهید کړی، دا امریکایانو وژلو او امریکایانو لخوا شهید شو. ولې چې جنرال رازق د ډرانلین خلاف و، کومه دروازه چې په بولدک کې جوړه کړله هغه دروازې پاکستان کوشش کولو، ورته ویلې چې دغه دروازه رسمي کا. دو ورته ویلې چې دا زه په رسمیت نه منم، ما ولسونه خلاف دي، ولسونه هم د غیر کلی وکړو، مخې ته ورته سیمټو دیوالونه کېښودل او یو نر و ازمری و. صحیح ده، دا خبره صحیح ده، خو د دې پېښه مسؤلیت چا ونیو؟ ته اوس راته ووایه د دې پېښې مسؤلیت. دا خو وروره اوس هر یو کار که چېرته غلا وشي هم وایي طالب وکړو، څپه خبره به کوو. که به مو ورځوي هر څوک یې ورځوي وروره وایي دا طالب وکړه. چې هر یو شی وشي طالب نه په مثال یو دسپاک جوړ کړی دی دلته په افغانستان کې، هر سړی لسونه ورباندې پاکوي. ولا زه چې شه وایم پوه شلې وروره بس یعنې اما کوم هغه چې ما درته وویل که نه چې زما یو خلاص یو واضح پیام ده، ځکه ورور دلته هغه ته لږ کار هم لرم، هغه نه وتلم او ډېر ښایسته موضوع ده. کور ودان خوشحاله اوسې، ډېره مننه. کور ودان
او بس دعا ورته کو چې افغانستان کې ان شاء الله او امن او سوله په او دعاګانو باندې نه کیږي وروره، په دعاګانو باندې دعا ان شاء الله د خدای ډیره مننه او خوشاله اوسئ. ټول عمر دې دعاګانې وکړه هیڅ پیدا نه کوي. دعاګانو باندې موږ افغانستان نه جوړو، موږ همت کوو، عملي کار